سباوون مومند یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې او په سفر کې. د ځینو لیدونکو غوښتنه وه چې دغه د بامیانو لاره هم په مونږ ووینئ تر بند امیره پورې. دلته نو هوا دومره زیاته سړه ده چې مه کوئ پوښتنه. د افغانستان یوه پورتنۍ برخه ده، د حاجیګک کوتل دی. راورسېدو د بامیانو ښکلي او لرغوني ولایت ته. اوس مهال راورسېدو بند امیر ته. بیا پکې نظر ورکړئ چې دا لباس څنګه لباس دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې او په سفر کې. نو دا ځل غواړم چې د خپلو همکارانو سره لاړ شو د بامیان ولایت ته او بیا د بامیانو څخه بند امیر ته. نو په همدې پار دا چې پخوا هم موږ بامیانو کې خپرونې چمتو کړې وي بند امیر کې. نو زموږ د ځینو لیدونکو غوښتنه وه چې دغه د بامیانو لاره هم په موږ ووینئ تر بند امیره پورې. نو نن خپرونه به مو خاص او ځانګړې د همدې لپاره وي چې تاسو باندې د بامیانو ولایت دغه لویه لاره بیا بند امیره پورې کومه لار چې ده ننداره کړو. نو ملتیا مو وکړئ، راځئ په انځوریز بڼه دغه خپرونه وګورئ. د بامیانو د دغه ښکلې لویې لارې څخه خوند واخلئ. میدان وردګ ولایت مو مخې ته راځي، هغه به ننداره کړو. نور چې لاره کې کومې ولسوالۍ کومې سیمې مخ ته راځي هم به یې په انځوریز بڼه درښیو، هم به لږ لږ معلومات تاسو سره شریکوو.
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د کابل بامیان لویه لاره ده او راورسېدو د حاجیګک کوتل ته. دلته نو هوا دومره زیاته سړه ده چې مه کوئ پوښتنه. په دغه ګرم سیزن کې ګرم موسم دلته هوا سړه ده چې همدا اوس زموږ ساړه کېږي په دغه جامو کې. نو تاسو وینئ دا ښکلا، دا منظرې، دا طبیعت شاوخوا. دا نو د افغانستان یوه پورتنۍ برخه ده، د حاجیګک کوتل دی چې تاسو به یې نوم اورېدلی وي. تاسو د میدان وردګ ولایت بېلابېلې برخې سیمې ولسوالۍ ولیدلې او موږ د بامیانو ولایت ته دننه شوي یو. حاجیګک کوتل دغسې به ښکته کېږو، چې ښکته شو هلته به ځو، هغه ښکلې دره چې ښکاري همداسې به تر بامیان ښاره رسېږو.
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. راورسېدو د بامیانو ښکلي او لرغوني ولایت ته. دا د بودا مجسمه چې د سلسال په نامه یادېږي، تاسو یې پېژنئ. واخواته بیا د شمامې په نامه. نو تاریخ کې دا ویل شوي چې دی خاوند میړه وه، خواته یې ښځه وه. نو د بامیان کابل لویه لاره مو تر دې دمه تاسو ته در وښودله. د بامیانو ښکلي ښار ته، لرغوني ښار ته راورسېدو. له دې وروسته به ورځو د بند امیر په لور. بند امیر لاره به هم درته ښایو. دغه لویه لاره هم ښکلې ده. تر پایه مې ملتیا وکړئ تر بند امیره پورې. د بند امیر انځورونه به هم تاسو ته ولرم. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. تاسو د بامیانو لویه لاره بیا تر بند امیره پورې ننداره کړله. اوس نو راورسېدو بند امیر ته، او هیله ده چې دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. ما هم شپه دلته د بامیانو ښار کې له خپلو همکارانو سره تېره کړه او سهار مرکت وکړو. اوس مهال راورسېدو بند امیر ته، او دا هزارګي سټایل خولۍ او واسکټ مو هم ځان ته برابر کړل. بیا پکې نظر ورکړئ چې دا لباس څنګه لباس دی او ما سره څنګه ښکاري. نو هیله د دغه خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، په لوی او مهربانه خدای مو سپارم. الله مو مل شه. د خدای
زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.